ډلې پخواني لوبډلمشر او پښتون کرکټ انلوډر شاهید اپریدی د بنګلادیشي توپ وهونکي مشفق الرحمن بیټ په 20,000 ډالره واخیست او پیسې به یې د کورونا وایروس له امله په دې نازک حالات کې غریبو خلکو ته ورکړل شي. مشفق الرحیم ویلي چې د فیسبوک له لارې لایف بولي پیل کړه او د بیټ پلورلو لپاره لاس په کار شو چې شاهید اپریدي ورسره خبرې وکړه او د مۍ په 14 نیټې د بیټ د اخیستلو پریکړه وکړه. شاهید اپریدي دغه بیټ په 20,000 امریکایي ډالرو د خپل خیریه بنسټ له لارې واخیسته او مشفق الرحیم وایي چې پیسې به یې د براک بنګلادیش موسسې ته ورکړي تر څو یې غریبو بنګلادیشي کورنیو ته په ښه ولګوي. مشفق الرحیم خپله له شاهید اپریدي مننه کړې ده. د شاهید اپریدي لخوا د بیټ په اخیستلو کې تمیم اقبال زیات تشویقي رول ولوباوه او شاهید اپریدي دې ته چمتو کړه تر څو بیټ واخلي. مشفق الرحیم په 2014 کال کې په ګلی لوبغاړی کې د سریلانکا خلاف 28 لوبه کې 2 سلیزې ووهلي او دغه بیټ یې د ریکاردي بیټ په توګه ځان سره 2 کاله ساتلی و خو بالاخره خپل ګران بیټ یې په 20,000 ډالره د دې لپاره وپلوره چې پیسې غریبو خلکو ته ورکړي.